ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالهادي ارغندي واله کوو. ولسمشر غني د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندي واله دندې ګوښه کړی او پر ځای محمد خالد پاینده د چارسنبالې په توګه ټاکلی. دغې موضوع ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه راپارولي. حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له خپل امریکایي سیال جیک سالیوان سره ټلیفوني خبرې کړې. په دې ټلیفوني خبرو کې جیک سالیوان ویلي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال هوکړه څېړي. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پاکستان دې ته وارخطا دی چې د دوحې په هوکړه کې د طالبانو امتیاز له لاسه لاړ نه شي. صالح دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغو خبرو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره دې هم د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره تعقیب کړي. عبدالله د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي طالبانو تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د تاوتریخوالي کچه یې نه ده کمه کړې. ولسمشر غني وایي که طالبان ټاکنې ومني او ګټونکي شي واک به ورته پرېږدم. غني وایي له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو پرې کول افغانستان کې د سولې لپاره مهمه اړتیا ده. نوموړی وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید طالبان له هېواده بهر پټن ځایونه ونه لري او که طالبان غواړي په افغانستان کې وي دوه ګونی تابعیت نه لرل شرط دی. زلمی خلیلزاد د CNN د خبر له مخې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تر خپله دنده پرېږدي. د ناټو سازمان دفاع وزیران په فبرورۍ میاشت کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه مهمه پرېکړه کوي. په پاکستان کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو د پراخو لاریونونو پر مهال د صدراعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دا لاریونونه د نهو مخالفو ګوندونو لخوا پیل شوي چې د عمران خان پر ضد یو ائتلاف جوړ کړی. طارق اریان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي د پولیسو هیڅ منصوب حق نه لري څو خپل تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي. د امنیتي منصوبینو فردي تبلیغات به ګریګونې له ځان سره ولري. او وروستی خبر دا دی چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې د شهروان سربند پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې 52,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي او 2,11,490 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لیو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.